بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو تاسو ټول ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو راځو شپږم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انټي انفلیمیټری ډرګز. انټي انفلیمیټری ډرګز ډاکټر صاحبانو یعنی هغه دواګانې چې د التهاب ضد تاثیر کوي. انفلیمیټری معنا التهاب، انفلیمیشن ته وایي. او ډاکټر صاحبانو انفلیمیشن څه ته وایي؟ انفلیمیشن ډاکټر صاحبانو زمونږ استاد د بدن یو متافعوي یو معاوضوي میکانیزم دی ډاکټر صاحبانو. په دې انفلیمیشن کې ډاکټر صاحبانو چې د یو یعنی داسې یو میکانیزم دی متافعوي میکانیزمونو څخه عبارت دی چې په بدن کې ډاکټر صاحبانو دا د انټیجن په مقابل کې منځ راځي. یعنی یو پرن باډي چې کله وجود ته داخليږي د هغې څخه صورت نیسي او د هغې په مقابل کې ډاکټر صاحبانو وجود عکس العمل ښیي او د هغې په بیس او د هغې په نتیجه کې التهابي پروسه شروع کېږي. التهاب کې ډاکټر صاحبانو ګرموالی، سوروالی، تودوالی، د وظیفې د لاسه ورکول، سوروالی دا ټول نښې پکې موجودې وي ډاکټر صاحبانو. نو دغې ته موږ تاسو التهاب وایو. نو دغه شانې چې په ځای کې پړسوب راځي، سوروالی راځي، درد کې وظیفه د لاس ورکوي، نو دغه شانې حالت خو ښه نه دی. نو موږ باید د داسې حالت لپاره دوا ورکړو، د دې ضد دوا چې دغه پړسوب له منځه یوسي. انفلیمیشن معنا پړسوب کلنډ موږ تاسو زده کوو یا التهاب. انټي انفلیمیټری معنا هغه دواګانې چې دغه پړسوب او التهاب له منځه وړي. لکه کومه دوا؟ لکه آیبوپروفین، لکه بروفین دوا چې موږ خورو که نه، بروفین دوا، لکه پرسټامول، لکه ډیکلوپینیک پوتاشیم. دغه دواګانې موږ څه دپاره خورو چې پړسوب ښه کړي وجود کې. نو دا انټي انفلیمیټری ډرګ شو. بل ډاکټر صاحبانو انټي سیپټیک هغه دواګانې چې د سپسس یا د انتاناتو ضد تاثیر کوي. سپسس ډاکټر صاحبانو یوه مجموعي کلمه ده. په سپسس کې ډاکټر صاحبانو وایرس هم راځي، بکتریا هم راځي، فنګس هم راځي، پرازیت، هر شی راتلی شي. یعنی سپسس یوه عمومي کلمه ده، د هر انتان لپاره کارول کېږي. نو ډاکټر صاحبانو که چېرته داسې یو انسان په بدن کې انتاني ناروغۍ رامنځته کېږي او داسې د یو خطري فکټور سره مخامخ دی یا مخامخ شو، انټي سپټیک یعنی د انتاناتو ضد درمل، سپسس ضد درمل، دا نو کوم درمل لکه کلور هیکزیډین او هایدروجن پروکساید. په دې دواخانو کې چې پراته دي هایدروجن پروکساید راخلو که نه، موږ تاسو پې زخمونه وینځو یا کوم ځای سري شوي ګنډوي هغه پې اول وینځو، ځکه چې هلته انتان مداخله ونه کړي که نه، میکروب، ځکه ورته څه وایي؟ انټي سپټیک ورته وایي. نو مثلا د انټي سپټیک دوا یا د هغه دواګانې چې د سپسس یا د انتاناتو ضد تاثیر کوي ورته څه وایي؟ ورته انټي سپټیک وایي. چې دوه مثالونه لکه کلور هیکزیډین او هایدروجن پروکساید. بل ډول ډاکټر صاحبانو انټي فنګل ده. انټي فنګل فنګس ډاکټر صاحبانو تاسو به شاید پیژنئ انشاءالله. فنګس ډاکټر صاحبانو د مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه یو مایکرو ارګانیزم دی. ډاکټر صاحبانو په بدن کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کولی شي، پوستکي ناروغۍ، سیستمیکي ناروغۍ، تنفسي، همدارنګه هضمي سیستم، خدای بلا ناروغۍ رامنځته کولی شي ډاکټر صاحبانو. نو دغه فنګس ضد درمل چې فنګس له منځه وړي دغه دواګان ډاکټر صاحبانو انټي فنګل وایي. انټي فنګل ډرګس یعنی هغه دواګانې چې فنګسونه له منځه وړي. ښه نو دا به کومې دواګانې وي چې فنګسي ناروغۍ رامنځته کوي، فنګسي ناروغۍ له منځه وړي، لکه فلوکنازول، کیټوکنازول، ایټراکنازول او داسې نورې دواګانې. دا ډاکټر صاحبانو هغه دواګانې دي چې فنګس له منځه وړي او فنګسي ناروغۍ ختموي. ډاکټر صاحبانو فنګسي ناروغۍ کله په بدن کې ډېرې رامنځته کېږي؟ هغه وخت کې ډاکټر صاحبانو فنګسي ناروغۍ په بدن کې ډېرې رامنځته کېږي چې کله ډاکټر صاحبانو د انسان د بدن معافیتي سیستم کمزوری شي. اکثره ډاکټر صاحبانو فنګسي ناروغۍ هغه وخت کې په بدن کې راځي چې کله انسان معافیتي سیستم، دفاعي سیستم په خپله ضعیفه شو، نو فنګس اکثره ورباندې اټیک کوي. لکه اورل کانډیډیاسس زموږ په خوله کې ډاکټر صاحبانو کانډیډیا البیکان یو فنګس دی ډاکټر صاحبانو، فنګس دی چې دا پکې اوس هم شتون لري. خو چې کله زموږ د بدن معافیتي سیستم ډاکټر صاحبانو کمزوری شو، نو په خوله باندې هغه حمله کوي ډاکټر صاحبانو، په ژبه، خوله، شونډو باندې حمله کوي او موږ په ناروغۍ اخته کوو چې دې ته وایي اورل کانډیډیاسس. نو دا ډاکټر صاحبانو یو اضافي معلومات و. څلورم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انټي سپازموډیک. سپازم ډاکټر صاحبانو تقلص ته وایي، تنګېدلو ته وایي سپازم. چې کله یوه عضله را لنډه شي تقلص وکړي، نو کله کله ډاکټر صاحبانو د انسان په وجود کې دغه شانې د وجود عضلات چې کوم دي دا لنډېږي او تقلص کوي او د هغې د وجې نه ډاکټر صاحبانو مختلف د بدن غړو کې مختلفو برخو کې دردونه راځي. مثلا که د یو چا د کولمو عضلات تقلص وکړي نو درد به رامنځته شي. که په سپازم وکړي سپازم نو د کولمو د ګېډې درد به راشي. مثلا که د یو چا د ولي
د ملا عضلات تقلص کوي ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې د ملا درد ورته پیدا شي همداسې د مهار برخې نو ډاکټر صاحبانو سپازم د عضلې لنډېدلو او تقلص ته ویل کېږي نو بیا د دې حالت دپاره ضد دوا پکار ده که نه چې بېرته دا حالت د منځه یوسي نو هغه دواګانې چې دغه تقلص د عضلاتو لنډېدنه او د عضلات تقلص له منځه وړي او عضلات ته بېرته استرخا ورکوي ازادوي آراموي دغه دواګانو ته انټي سپازموډیک وایي انټي سپازموډیک هغه دواګانې چې عضلاتو ته استرخا ورکوي عضلات ریلیکس کوي او سپازم او د عضلاتو تقلص له منځه وړي دغه دواګانو ته انټي سپازموډیک وایي لکه کومه دوا لکه نسپا تاسو پیژنئ دواخانو کې په دې نوم باندې ډېر زیات یادېږي لکه نسپا لکه ریلیسپا نسپا او ریلیسپا دا دوا چې تاسو ورکوي ناروغان ته دا څه کوي دا د عضلاتو چې کوم تقلص رامنځته شوی دی او د هغې نه د ګېډې درد یا د بل وجود درد را پیدا شوی دی عضلات بیرته سستوي او د ناروغ درد به له منځه لاړ شي نو دغه دواګانې ډاکټر صاحبانو د انټي سپازموډیک مثالونه وو او اخره کې ډاکټر صاحبانو انټي ایمیټیک امیسیس ډاکټر صاحب ایمیټیک د امیسیس کلمې څخه اخیستل شوی دی امیسیس ډاکټر صاحبانو کانګ ورته وایي په لاتیني ژبه کې ډاکټر صاحب امیسیس معنا ده کانګې نو ډاکټر صاحبانو انټي ایمیټیک یعنی هغه دواګانې چې د کانګو ضد تاثیر کوي یعنی کانګې له منځه وړي ښه نو ډاکټر صاحبانو دغه دواګانې کومې دواګانې یو څو مثالونه اخلو لکه انډیسټران ډولاسټران ډایمینهایډرینیټ او سکپولامین دا د څلور وړاندې دواګانې فرض کړه ډاکټر صاحبانو چې دا ناروغانو کې کانګې له منځه وړي انډیسټران او ډولاسټران ډاکټر صاحبانو سیټاټونین انټاګونیسټ دوا ده د سیټاټونین آخذې بلاک کوي ډاکټر صاحبانو ډایمینهایډرامین ډاکټر صاحبانو دا انټي هیسټامینیک دوا ده انټي هیسټامینیک د هیسټامینیک ریسپټرو سره یوځای کېږي او د هغې تاثیرات له منځه وړي او سکپولامین ډاکټر صاحبانو مسکورنیک دوا ده انټي مسکورنیک دوا ډاکټر صاحبانو دغه څلور دواګانې په بدن کې خو ډېرې دواګانې ډاکټر صاحبانو کله که موږ تاسو خیر سره کانګو موضوع ته ورسېږو نو هلته به وایو ډېر زیات دواګانې چې کانګې له منځه وړي ډېر مختلفې کورنۍ دي هغې کې بیا دواګانې دي خو موږ اوس مثال یاد کړی دی مثلا موږ مثالونه راغستې دي مثلا دا دواګانې چې اوس کانګو ضد تاثیر کوي نو انټي ایمیټیک هغه دواګانې چې کانګې له منځه وړي دغه دواګانو ته انټي ایمیټیک دواګانې وایي کانګې ښې کوي مثلا انډیسټران ډولاسټران او ډایمینهایډرینیټ او سکپولامین دغه دواګانې ډاکټر صاحبانو د کانګو ضد تاثیر رامنځته کوي نو ډاکټر صاحبانو زموږ ستاسې نن ورځې لیکچر همدومره و پاتې برخه به ډاکټر صاحب انشاءالله په بل لیکچر کې تاسو سره راتلونکي لیکچر کې جوړېږي باقي مو په الله سپارم خوښ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ